دا یو خور سوال کړی دی چې زنانه حج یا عمرې له لاړه شي او د احرام په دوران کې سری په لاس کړي یا په غوږ کړي نو دا به جایز یې او که نه. جواب د دې مسلې دا دی چې د زنانه احرام همدغه خپلو کپړو کې او د هغې دپاره غسل کول مستحبي او صرف دومره ده چې احرام په دوران کې به دستاني نه استعمالوي او هغه نقاب به نه استعمالوي چې د سترګو دپاره پکې خاص ځای جوړ شوی بس. لکه اوس سړي باندې ډېر څه منع دي، زنانه به احرام کې باید دې خیال ساتي، دغه شان ویښته لرې کول، نوکونه واړه کول، د دې نه به ځان ساتي. پاتې مسله د سرو د استعمالولو شوه نو چې سړی تحقیق وکړي وګوري نو یو ځای کې هم د دې نه منع نه راغلي چې زنانه به د احرام په دوران کې سره نه استعمالوي. او موږ د الله بندګان داسې نشو تنګولی چې د ځان نه پې یو مسله لازم کو یا یو کار جایز او هغه پې ناروا کو. خو دومره علماو دا خبره کړې ده چې نه استعمالول یې غوره دي. ولې؟ ځکه چې د دې د لاسه به فتنه کېدی شي جوړه شي، لکه لاس کاره شو، اسرخ کاره شو، او دلته خلک حج له یا عمرې له راغلي ټولو توجه الله طرف ته ده نو نه استعمالول یې غوره دي. بل دا چې د زنانه خپله توجه به هم نه خرابېږي نو صرف موږ دومره ویلی شو چې نه استعمالول یې څه دي غوره دي او که استعمال یې کړي جایز دي. احرام باندې څه اثر نه پرېوځي، نه د عمرې اجر کمیږي نه د حج اجر کمیږي. والله اعلم.